د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ولې د طالبانو صفت وکړ؟ طالبان څنګه چالاکه او هوښیار خلک دي؟ د چې ډونالډ ټرمپ د طالبانو په اړه تازه څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ طالبان زیرک او چالاک خلک بللی دي. ډونالډ ټرمپ په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دوی له طالبانو سره ښه چلند لري ځکه دوی زیرک او چالاک خلک دي. د ټرمپ په خبره امریکا د افغانستان له یوې وسلوالې ډلې سره هوکړه لاسلیک کړ او دوی غواړي د دې هوکړې پر مټ په دغه هیواد کې روانه خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ وایي امریکا له طالبانو سره ښه چلند لري او هڅه کوي په افغانستان کې روان ناورین پای ته ورسیږي. تر دې وړاندې هم د امریکا د ملي امنیت پخواني سلاکار ماک ماسټر ټرمپ د طالبانو پر وړاندې په بې ځایه نرمښت تورن کړی دی. د ویلي وو ټرمپ له افغان حکومت سره عقده‌يي چلند کوي او طالبانو ته ډیر تمایل لري چې دا هر څه د امریکا په ګټه نه دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت د لوی الله په امان.